تورخم د راستنیدونکو هیوادوالو پنډغالی. د تورخم په دروازه هره ورځ سلګونه کورنۍ ننګرهار ته راوړي. راستانه شوي هیوادوال وایي کوزه پښتونخوا او پاکستان کې له خپلو کورونو داسې حال کې ایستل کیږي چې د سلګونه زره روپیو کاروبار او په خپل لاس جوړ شوي کورونه ترې پاتې شي. خیال میر او جهانزیب وایي مالي زیان ترڅنګ پاکستاني پولیسو وهلي ډبولي او زندانونه یې هم پرې تیر کړي دي. زه د دغه وطن څخه تللم د افغانستان د 15 کالې وم 55 کالې ته ما عمر رسېدلی دی. په کور داسې وضعیت کې ورسېد چې غواګانې به دغسې پاتې شولې، کور به دغسې پاتې شو، کور به خپل دی او 4 به مو شنې نه دغسې پاتې شول. دومره سهولیتونه دلته موږ ته برابر دي چې موږ ته وریجې خیمې ته راځي، اوبه موږ ته خیمې ته راځي، موږ نه د دې نه موږ هېڅ جهان مننه مني. خو موږ دومره ناخوښولي چې موږ به کیزه په پنجاب کې یوه ماړۍ خوړله، دغه یوه میاشت کېږي د رژن اریلې یلته موږ د نن د 3 ماړۍ د ورځې وخوړلې. له پنجاب څخه راغلي اول ظلم دی، دې نه مخکې موږ نه راغلي. اول ظلم دی او ډېر په سخت وضعیت دی راغلي. د کباړ ګودام یو تقریبا 22 لک روپو مالو پکې یو 125 پکې ولاړ دی، هغه هم داسې پاتې شو. د دردو له وجې تورخم کې نه یم ولاړ، چکن مې هم کې د هر ښه فامیلي مې هم را سره شته، خو زه له درده نه یم ولاړ، فامیلي مې سیده دلته راوستې. که نه راشي زما ځای کتلی شي، ما سره نه یو د مرستې کارت شته، هېڅ هم را سره نشته. او په دغه وضعیت یې راښکلي، لکه حتی زما نور ورونه دي، تره زامن مې دي، هغوی ما سره پیرۍ کولې. پیرۍ ګودام زما هغه هم لاګانې درته وښیم، قسم دی چې بې حده بل رقم ټول یې دغسې وهلي. یو زه نه ټول چې ما سره د قندهار پیریګر و هغه یې داسې وویل چې له ځایه جګېدی نه شو. وخت یې راکړی و 10 ورځې، 10 تاریخ پوره نه و، په 6 تاریخ راغله وی ووځئ، نو 4 ورځې بقیا وي. موږ ویلي چې ګودام کار دی، هر سړي ته پته ده، د هر سړي پاکستان کې وخت تېر کړی، دا خلک به ګوري، نو دومره زر د ګودام کار نه ختمېږي. بل لور ته تورخم کې د عمري پنډغالي مسؤلین وایي ورځ تر بلې د کډوالو د راګرځېدو بهیر چټکېږي، خو دوی ورته په پوره چمتووالي خدمات وړاندې کوي. تورخم کې د عمري کمپ مسؤل ملا محمد هاشم میوندوال وایي تقریبا 1200 تر 1300 تر 1400 کورنۍ نن دونه راغلي دي. ځکه سهار وختي زه ولاړم 1300 خیمې مو درولې وې، دا ډکې وې، د باندې لا هم خلک وه، نو بیا نور دغه مزدوران پیدا کړي 50 نفره چې نور یو 200 خیمې ودرېږي. اسلامي امارت څه کمیټې چې دلته جوړې دي فعاله دي، هغه ټول خپل دغه نفر یې ورته زیات کړي دي او خپل خدمات یې تر پخوا ډېر زیات کړي دي. د یادونې وړ ده چې عمري پنډغالي کې راستنو شوو هیوادوالو ته د غوره چوپړتیاو په موخه اسلامي امارت 12 ګونې کمیټې له سلګونه کارکوونکو سره شپه او ورځ کار کوي.